إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلفاء راشدين سیرت من بیانو د الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سره د ابو بکر الصديق رضی الله عنه، عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه سیرت من بیان کړو، او د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د سیرت بازی سره منګه بیان کړو. نن به ان شاء الله د عثمان بن عفان رضی الله عنه په خلافت کې چې کم کارونه شي په هغه کې بازو ته اشاره او د شان عثمان بن عفان رضی الله عنه د شهادت واقعه چې خوارج هغه شهید کړو. د عثمان بن عفان رضی الله عنه ډیر فضایل موږ سره مخکې تیر شي. عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه د خلافت چې پاتې شوی دی، نو د عمر بن خطاب رضی الله عنه د مرګ نه دریش په بعد هغه خلیفہ شو، او عمر رضی الله عنه شپږ کسان غوړه کړیو، نو دغه په اتفاق سره د خلیفہ شو، او 12 کاله خلافت چې دنو دا عثمان بن عفان رضی الله عنه کړه. رسول صلی الله علیه وسلم د مخکنه گواہی ورکړی دا چې عثمان بن عفان رضی الله عنه به شهید کی. د خبرې ته مخکې اشاره کړو، او په روایت کې راځي چې عائشہ رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیروي چې زما باز ملګری مال راو غواړي، وی ما دوی چې ابو بکر صدیق راو غواړم، وی چې نه ابو بکر صدیق نه، وی ما دوی چې عمر، وی چې نه عمر نه، وی ما دوی چې ستاسو ترزوی علی رضی الله عنه، وی چې نه غم مرا غواړي، وی ما چې عثمان، وی چې نه عثمان رضی الله عنه راوړي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غسر ملاو شو، نو دوی یو طرف ته شو، او عائشہ رضی الله عنها وی چې جعل یسار، نو په وګ کې اوس د پټي پټي خبرې کولې رسول الله متسوي، او دا غي دلته د عثمان بن عفان دا رنگ چې دا به بدلیدو. نو په کوم ورځ فلما کان یوم الدار هغه ورځ ته لکی په کوم ورځ باندې عثمان بن عفان دا شهید کړی شو، دغه په کور کې وحصر فيها، او هغه کې هغه بند کړی شو. نو موږ ته چې یا امیر المؤمنین الا تقاتل، جنگ نکو د خلکو سره د خوارجو سره، یما ته چې لا رسول صلی الله علیه وسلم ما سره یو لوز کړو، او زه صبر کوم او په لوز باندې مضبوط ولاړم. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم خبره کړې و. د دې کې خصفه اشاره د خبرې ته د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه چې تاسو سره خلک جنگ کوي او تابع شهید کوي. هغه معروف حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چوکیداری کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوی په غاړه ناس په یو باغ کې دنه، وی چې استفتح رجل یسړی راغی دا وری وټکو. نو ما چې څوک چې ابو بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ورته کوراو کا افتح له وبشره بالجنه، او د جنت زیری ولورک. بلغینه بعد عمر بن خطاب راغی بیا دریم پر چا ور وټکو، نو عثمان بن عفان. رسول صلی الله علیه وسلم وی افتح له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه، ورته کوراو کوي جنت زیر ولورکا، او دا وته چې مصیبت به کم درسي. ناغوی چې عثمان بن عفان ته فاخبرته بما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو فحمد الله شکر وستو، الله شکر جنت به زیری وستو، الله شکر. او به وی الله المستعان، د الله نه مرسته غواړو په دغه مصیبت کې او په دغه امتحان کې. په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا روایت شته. یو روایت کې دا راځي
مر بن کعب رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د فتنو تذکرہ کوله د روایت امت اوس ذکر کړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د فتنې مونږ ته ډیر رانږدې کړي، یعنی دیسی وی سمه واضح کړي. فمر رجل مقنع فی ثوب، یو سړی تیر شو هغه ځان پټ کړو په کپڑے کې صادر کې. رسول صلی الله علیه وسلم چې هذا یومئذ علی الهدى، دا سړی په دغه فتنو کې د فتنو په دور کې په هدایت. مر ابن کعب وی زبد غسړي په ولګي چې دا سوق ته فإذا هو عثمان ابن عفان رضی الله عنه، هغه عثمان ابن عفان رضی الله عنه. دا ځنی حدیث کې خصفای رسول صلی الله علیه وسلم عثمان ته یا عثمان ان ولاک الله هذا الامر، کچرته الله تعالی دا مشرتیات درکې فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. نو د منافقان وغواړي چې تنه د کمیس وبس او ته د کمیس نو بس کم چې رب العالمین تعالی درکړي. عثمان بن عفان رضی الله عنه داغه د خلافت د زمانه چې دا د یو قیمتي زمانه و. اگر که بعض کتابونو والا او لیکونکو داغه په سیرت کې ډېر دروغ هم بیان کړي، او دا اکثر د شیعاګانو نه متاثر دي، شیعاګانو د سره نه لګي عثمان بن عفان رضی الله عنه سره. نو داغه په سیرت کې دروغ ډیر دي چې هغه دا چل کړو دا چل کړو. ان شاء الله ټول خبري د ټول خبرو وضاحت به مخ کې راشي. عثمان بن عفان رضی الله عنه داغه ټول خلافت چې داغه 12 کالو، په دې 12 کالو کې اولنی شپږ کال چې د خو هیڅ مسله نشته. اولنی شپږ کال داغه د خلافت سره دا خبره بر ده چا سویم نه، بلکې د دې خلکو د ډیر زیات خو ولې ځکه چې د نرمي وې کوله. داغه مخکې مثلا عمر بن خطاب رضی الله عنه، عمر بن خطاب ډیر سخت، داغه په مقابله کې عثمان بن عفان رضی الله عنه د نرمو. او دا یو وجه ده چې خوارج را پاسېدو او دا جاخه جوړ کړل چې عثمان بن عفان رضی الله عنه ډیر یو نرم زړه ول انسان، ډیر نرم دیلو. داغه دلته هغه به ډاډه شو چې ډاډه شنو داغه اخره کې به دا غټه فتنه ته جوړ شو چې هغه مخې ته ان شاء الله داغه تفصیل را روان دي. عثمان بن عفان رضی الله عنه داغه په زمانه کې دنیا علاقې چې داغه فتح شوی، لکه افریقیا چې کوم ملکونه دغه طرف ته غزاګانی شوی، تشن چې د ذات الصواري د یو غټه واقعا یا غټ جنگ دغه په خلافت کې شوی دی. ډیر علاقې چې تفصیل لمغ نشو تللی، آذربایجان، ارمینیا، کابل، سجستان، نور ډیر علاقې دغه په زمانه کې او دغه په خلافت کې فتح کړې شوی. نو په دغه زمانه کې په خلکو سره مالونه ډیر شي، نعمتونه ډیر شي، د نعمتونو او مالونه چې ډیر شي د لسم فتنه جوړي. نو په دغه د عثمان بن عفان په خلافت کې د فتنې یو سبب دام دی چې خلکو سره مالونه ډیر زیات شي، نعمتونه ډیر شي، دغه د لسه د بس خلک چې دین دوی د الله سبحانه وتعالى نافرمانی وکړه. د عثمان بن عفان رضی الله عنه په وخت کې یو غټ کاردام شو چې مسجد نبوي او مسجد حرام د دې توسعه شي. عثمان بن عفان رضی الله عنه د دوه جمعتونه مسجد حرام او مسجد نبوي د دوه چې دغه غټ کړو، ځکه دا په خلکو باندې تنګ شي نه غول نور زین واغستو د غټ کړو. د عثمان بن عفان رضی الله عنه په وخت کې یو کاردام شوی چې د قرآن په یو قرت د قریش په لغت باندې راجمع شي، د قرآن په پیری راجمع کړي شی. یو پیر خو موږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې بیان کړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې دي سوا چې د قرآن د سی په یو مصحف کې نو په یو ذکر راجمع نو، بعض قرآن چاته یادو، بعض چې په کانو لیکل شي، نو بعض په چمړو لیکل شي، او بعض په کپړو لیکل شي. نو بیا د یمامه جنگ چې کله راغی پای کې ډیر قاریان چې دغه شهیدان کړي شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا مشوره ورکړی شو چې کدا قاریان زمونږ د زینو قرآن به زمونږ نه ځای شي. نو بیا هغه کسان په دې ذمہواری یا د ذمہواری ول ورکړي چې تاسو د قرآن را جمع کوئ. نو قرآن را جمع کړی شو دغه یو مصحف چې ابوبکر صدیق سره او به دي تو بیا حفصه رضی الله عنها سره، حفصه رضی الله عنها سره بیا د قراتو کې اختلافات پیدا شو. نو بیا د خلکو سره چې کوم قرآنونه ځان سره خودو پغې کې بعض دي قراتونه مو یا دي آیتونه به کوم چې منسوخ شي، لکه د قرآن کې دي آیتونه مخ کې و چې الله نازل کړیو
او څه شي منسوخ شوی دي، قرأت منسوخ شوی ده، حکم منسوخ شوی، او بعض دي چې قرأت منسوخ شوی حکم شته. لکه دا مسله یو زنانه ماشوم له 15 پیری ته ورکی نه دا زنانه به ماشوم حرام شو، دا یو آیت په قران کې، اوس په قران کې نشته. نه دا قسم آیتونه مو خباز زینو کې د صحابه تفسیر بکیم لیکلای شو چې نه پلاني صحابي دلته داوي، دا به د خلکو سره وو، او هر سړي قرأتم جدا به یاد کړ، هر علاقه ول سره جدا یو قرأت. دغه د لاسه جنگونه او اختلافات په خلکو کې پیدا کیدو چې دوی زمونږ د سید اقبل وي، زمونږ د سید اقبل وي، زمونږ د سید. عثمان بن عفان رضی الله عنه مشوره ورکړه شو، هغه په سوچو کدي چې د خلک لګي نو دا خو به د اختلافات پیدا شي په امت کې، لکه څنګه چې په يهودو نصارو کې پیدا شي. داغه د باقي ټول قرآن راجمه کو، هغه ختم کړو، هغه وسېزل، او دغه یو قرأت پرې خو یو لغت چې هغه د قریش په لغت ته، او د دین غزياتی خبرې چې کم پکې منسوخ آیتونه هغه ختم کړی شو، یا کدي کې څه تفسیر لیکلی شو هغه ټول لري کړی شو. نو دا قرآن د سره جمع کېده، دا د الله د فضل نه بعد د عثمان بن عفان رضی الله عنه یو فضیلت ته په امت باندې، او دا دغه زمونږ سره یو خدي، او کوم ټول عمر لګي شو دغه د دې خو شکریا دا کو نشو پوره کولای چې څومره غټ خیر موږ سره کړی. عثمان بن عفان د په زمانه کې دا یو غټ کار شي. په دې باندې بعض خلک اعتراضات کوي، زم چې دی باب لور نشم د موضوع برانډې روغ شي، ځکه چې د شیعاګانو په کوم صحابي باندې اعتراض نشته، څوک چې موږ د دې صحابي او غیبه باندې دغه اعتراض نشته، خو دې اوسو باندې ډېر اعتراضات کوي، بو کې عثمان بن عفان رضی الله عنه یو اعتراض باندې کې د قرآن نسیزري، قرآن د سیزري په ټیم کې نور صحابه کرام او دا ټول په دې باندې اتفاق، او دا سیزري هغه دې لپاره نه دي چې دا د دې بی ادبی کې، بلکې هغه د دې لپاره سیزري چې دا یو ادب دی، کدي چې گزارلې وبوته پلار کې د دې ګنته گزار کړ دا بی ادبی وو. د قرآن سیزل په دې وخت کې دا جایز دي، او په هغه ټیم کې غړ صحابه کرامو په خپل عثمان بن عفان هم سوق دي. نو دا اعتراض کول د پالتو اعتراضات، او دا د شیعاګانو دا مقصد دی چې دوی بس یو خبره روانه کې د صحابي مبارکي رو بیا انسان په ځړ کې د دې صحابي قدر شي هغه کم شي. یو تاسو مثال درکم، دغه مثال کې منګه د صحابي سیرت بیانو دي، چې د بلال رضی الله عنه سیرت بیانو. الحمدلله زمونږ ټولو دا عقیده ده، زموږ منهج دی چې بلال رضی الله عنه یو چت انسان، ډیر اوچت انسان او جنتی، او داغه په باره کې موږ ته څه خبرې کینو موږ اورېدو ته تیار نه یو. دي چې کنه څوک تیار دي؟ تاسو مخ کې څوک بلال رضی الله عنه بدر دی وای نشي ویلې، موږ ځان وځو زموږ مخ کې څوک سني شي. الحمدلله خو یو ورځ یو مولا بیان وکړو او وی سنره ته خبره وکړه بلال رضی الله عنه دې سينو پکار، دا کاری غلط کړو، دا کاری دې کړو، دا کار نه نه داو، سبب لګ ډیری برز بلګ ډیری. تاسو د زړونو د بلال رضی الله عنه مقام چې را ختم شو، اما کې چې کوم وغه شو ختم شو. نن په دغه خبرې شو به رو د دې سره خو بلازم یو بل صحابي نه سو کنه مجلس کې هغه ته خبر وړي به رو بل ته وړي، به رو بل ته وړي، او دې سزا او په اخر کې رسول سم ته وړي. نو صحابه کرامو مبارک کې چې خبرې کې نو زر پیری بو ډول سوچ کې ازي چې سوما د سوما او چا مبارک کې دا زموږ مبارک خبرې نه دي چې څه دی وي، تړي غټو انسانانو مبارک خبرې د ایمان او د کفر مسله ده، د منافقت او د اسلام مسله ده. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې و چې څوک د صحابه کرامو سره محبت کوي دا مسلمان دی، او دوی سره چې څوک دښمنی کوي دا منافق دی. نو خبره د منافقت او د ایمان ده، خبره د اسلام او د کفر ده. دا سمامولي خبرې نه چې وړي خبرې. غټ کار د عثمان بن عفان رضی زمانه کې دا شی او د خلافت کې چې د قرآن راجمع کړی شي او د غټ علاقې چې د فتح کړی شي. په 413 هجری کې د دې فتنې آغاز شوه دی، د کومې د لاسه چې بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه شهید کړی شي. دې فتنه کې د چا چې غټ لاس هغه یو کس ته عبد الله ابن سبأ اليهودي. عبد الله ابن سبأ اليهودي د اصل کې یمنی دی او د يهودي
اسلام ښکارا کو چې زه مسلمان یم او خطرناک انسان هغه چې دې ستا په لباس کې تاسو سره دښمنی کوي. يهودي نصراني موږ ته دومره نقصان نشي رسول الله چې موږ ته منافق رسي او څومره چې موږ ته شیعه رسي. ولې ځکه چې شیعه ظاهر کې څه وي ویزه مسلمانې باطن کې هغه دښمنی کوي بلکې باطن کې نه صفای دښمنی کوي د سنیانو سره او د مسلمانانو سره. دا قسم دښمن خطرناک. عبد الله ابن سبا يهودي خبيث دا چلو کو چې په ظاهر کې اسلام راوړو او به دا خبره ښکارا کړې چې زه د علي رضی الله عنه مرګره ما د شیعاګانو بنیادم ګورې د قزینه خوده شي تر دې چې به فرقه پیدا شو هغه ته سبعیه ویل کیږي او دې فرقه به دي شي چې علي رضی الله عنه دا الله دی او غوی راغلی په علي رضی الله عنه بسي او علي رضی الله عنه وی انت هو تاغه ناغوتی ومن هو هغه سوکته وی انت الله تعالی دومره دغه مقام دی اوچت کو د علي رضی الله عنه چې داغه نه رب العالمین مقام ته ورسو. نو علي رضی الله عنه دې چلو کو چې داغه سره چې کوم غلامو هغه ته وی کنده وکنه او بای کی ور ولګو او مشهور شعر وی لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. کله چې ما ولید چې کار ډیر خراب شو د خلک په ګډوډو سر شو کفر او شرک ته وړیدو نو ما ور ولګو او قنبر ته आवाज وکاو به ته ټول ورچولې د شي زیرو چې تاسو ما د الله سره کوي نو زه خدای الله سبحانه وتعالى درجه ته نه رسم. دغه انسان چې دینه د په دغه ټیم کې په دې بازو مسلمانانو کې د يهودیت د عقاید هم تقسیم نشر کول شکونه وته پیدا کول. ګوره دا خبره وتم کړي و وی ګوره عیسی علی السلام به واپس راځي کنه راځي د مسلمانانو بوته او واپس راځي نو چې هغه راځي نو زمونږ د پیغمبر په کار دي چې هغه شاګړیر حقدار دي نو زمونږ پیغمبر مړ نه دی هغه به واپس راځي. دغه شان په دې طریقې سره د خلکو د دین خرابو. نو یو کاری به کې دا کو چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه مبارک د خلکو په زړونو کې بدګمانیاں پیدا کولې او ګرځېدو په یو ځکه په بل ځکه او د سره ډیر خلک مرګري چې دغه خپل تفصیل له او خطونه لیکل شروع کړو خطونه او دا خطونه د چا طرف نه لیکل لکه د زبیر ابن عوام طرف نه علي رضی الله عنه طرف نه طلحه عائشه دا غوډي طرف نه خطونه لیکل او باغی باندې به مهروم لگاو دا غوي مهر به لګو هغه به د کم چې باندو کې ساده مسلمانانو اوسېدو ساده خلک اوسېدو هغه ته به ولیو نو چې کله والته ورته به خط پړاو کو وی دا د علي رضی خط راغلی چې عثمان بن عفان چې دین هغه زموږ سره دوکه کوي او بیت المال نه مال خړو او خپل خلکو له ترجیح ورکوي او دا کې او دغه کې د علي رضی مهر بهم لګیدل. په هغه وخت خدای سي وسایل نو څنګه نن سبا ایتره خبره تحقیق وک هغه چې به دا خط وریدو او به دغه سادهګان او دغه خپل خلک چې هغه د خط ورسېدو او چې د علي رضی مهر بلګیدل وګوره د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبي مهر بلګیدل بس نور سړي دغه په دې طریقې سره دوی د خلک چې د ځان سره راګرمول او په دې کې یو کسان د سره ډیر مشهور. عائشہ رضی الله یو کس راغی او د عثمان بن عفان رضی الله مبارک خبرې کولې وسره نو دې کس وته وی دغه مسروق وی ګوره ام المؤمنین دلته صفاتونه کې او الته چې دینو خط لیکل د خلکو ته جروزه أخوتي والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوادا في بياض ما هو چې تور ټکه نه لیکل دا چا ویلي چې ما خبرې لیکلي د اوسه پورې خو ما سره دی ناغه ته چې موږ ته حدیث خبره قاعده خلک کتابونه خوري چې عائشہ حدیث کار کړي نو په دې طریقې سره عثمان بن عفان رضی الله عنه مبارک د خلکو په زړونو کې بدګمانیان پیدا کول د عبد الله ابن سبا اليهودي خبيث دغه کارو او په هر ځکه دغه مرګري پیدا شو هر ځکه دغه مرګري پیدا چیرې دا خبره ستاسو صحیح ده. عثمان بن عفان له نو په کار چې دي شي کړه عثمان بن عفان له دي شي نو په کار چې دی کړه. عثمان بن عفان رضی الله عنه په باز زینو کې خپل کسان چې هغه ته نږدې وو یعنی دغه په نسب کې د مشران کړیو نو دیو به دا خبرم کوله وی د خپل خلک ولې مشران کوي او دا عیب نه دی
ټوټل کسان چې کم هغه خپل خلافت کې مشران کړی دي چې هغه د قریش نه دي او د قبیلې نه دي اپینځي دي شپږ دي او د نور دنیا شي په لقب باندې مشران کړی د پینځه شپږ به کومه څه خبره شو بل چې یو سړی حقداري دی یو زین ته بوله د منصب نه ورکه کنه ته بدی د ګوري چې دا زما خپل کې د پردې دي کې څه حرج او بشر کې زستا خپل متماوین چې د پلاني کار حقدار دی ته ماغه د محققین بدی کې څه حرج نشته خو يهود او منافقان دغه څه چل کوي کنه په امت کې بصور جوړي په دغه وخت کې دا چلو شو چې د مصر چې کوم خلکو باغو باندې عمرو بن العاص رضی الله عنه د به مشهور عمرو بن العاص د په مصر باندې مشهور ډیر وخت نه مشهور نو د مصر والا رالو عثمان بن عفان ته شکایت وکړ چې عمرو بن العاص داده او دغه د دې څه دغه شکایتونه وکړ نو عمرو بن العاص رضی الله عنه غلری کړی شو دا غینه او دغه په ځمانه یو بل کس مشر کړی شو عبد الله بن سعد ابن ابي السرح د به مشر کو چا عثمان بن عفان په دې مشر کو لږ وخت بعد بیا د مصر ولرالو او د توجی د زمنګ نه لري کا زمنګ دې نه دی خو عثمان بن عفان رضی الله عنه دې خبرې انکار وکړ یو تر تمام یو سره تاسو لري کو اوس بیا را بل سره ما لري کې دا څه خبره شو او دیرالو په مدینه کې پراته مدینه ته رالو مسجد نبوي ته رالو او دا سره لري بعض صحابه کرام هم عثمان بن عفان ته نصیحت وکړي چې دوی دا خبره کوي تولومن ناغو تی وی هغه ته تاسو څوک غواړي وي موږ محمد ابن ابو بکر غواړو محمد ابن ابي بکر غواړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی دې به موږ مشر شي هغه یې سید زئی دوی روان شو په لار کې یو کس مخه لورای یو مری تور انسانو هغه له مخه لورای پس ورلې باندې ناس د عثمان بن عفان رضی الله عنه غلام داغه سره د خلکو سره ودرېدو وی تاسو سکوي چې چل چرته روانه خبر روانه شو ندوته یو خطر وېستو مال خو عثمان بن عفان خطر کړي دا خط ولم چاله عبد الله بن سعد بن ابي السرح له مصر کې چې کم دي ناغوتی دا خط مونږ توخه په دې خط کې سړي کړي اخت چې وېستو نو په خط کې لیکلي دي من عثمان الى عبد الله عثمان بن عفان طرف ته عبد الله طرف ته پتا به کسان در روان دي او څه طریقه جوړ کړو دا ټول مړکا تب د خط کې دنه لیکلي دوی چې دا خط وکړو به د نور صحابه کرام سلام بلو شو خلک دې څه خوشي او خبره د غوسې چې یو طرف ته دا خبره بل طرف ته دا خبره او دا سیرت ته وسلند بیانو مگر کې د ډیر وګت سیرت ته پدې کې ډیرو کسانو نمونه په منځ کې راځي او نورم دي څه واقعیت به کې راغلي خدا غلند واقع چې پدې مختصر ټینګ کې موږ راغلي د شهادت ته واقع پوره کو دا کسان غوسه شو او بیا د بس صحابه کرامو په سرپرستی کې دوی لاړو په دغه پسې په عثمان بن عفان رضی الله عنه پسې عثمان بن عفان رضی الله عنه رويستو هغه ته وی چې ګوره دا سړی ستا غلام دی کنه دی وی دا د کوم سورلی چې د سره دا وی دا ستاده کنه دی یو زما ده نو چې زما چې دا ستاده او دغه ستاده غلام نو بیا خو به د خط مستغوي خط زمانه او په دې خبر باندې دا قسم غوړو دا خط چې دا زمانه دی او په دې طریقې سره چې تاسو سوچو کې څومره خطرناک چال دا روان دي چې داسې طریقه رواني نو سبا خلک یو پاتې شي او سبا خلکو کې اتفاق پاتې شي سبا خلک د عثمان بن عفان سره محبت وکړي چې دا قسمه خطونه لیکل کېږي او ساده خلک دي هغه ته خط راشي او په دې خط کې وته لیکلي چې عثمان بن عفان اوریاذ بالله ظالم دی خپل خلکو له ترجیح ور کوي د بیت المال مالی خورو لاندې مور بل چاله کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه نه دا خبر اثر کوي کنه کوي لازم اثر کوي عثمان بن عفان رضی الله مبارک خلک دي شو تر دي چې بعض روایتونه کې دي راځي چې د فتنې دومره کار وکړو سعید ابن المسیب رحمه الله وی کله کله زنانه په مثال کړاله بیت المال ته نو مال زما اسره کوي نو دومره سامان به ولور کړی شو د بیت المال نه دومره سامان چې دی به چتول هم نشو او په دې وته کې به وی اللهم بدل اللهم غیر یا الله دا عثمان بن عفان لری کې د خلافت ختم کی دومره خلکو د ژوند دوی را ډکړو هغه چې یو طرف ته دومره مال وړي او دومره خیر ته ملويږي دومره برکت ته ملويږي د بیت المال او ته په خپل باندې دا خبرې کې دلیل به دی باندې چې د فتنه بازو خلکو چې د نخ خکار کړه او خاص کر د فتنه بازو چې کم ګړ دي هغه کم زیاده
ما کم ملکیت کوس مصر چې کوم ملک دی دا د فتنه باز چې کم دي دوی الترا جمع شي او التبه دوی خبرې کول او دا غزینه دوی راغلی مو په عثمان بن عفان پسې په دا خبرې د پاره. عثمان بن عفان رضی الله عنه په دغه ټیم کې یو خطبه مو کړه کله چې فتنه ورو ډېرې ده. هغه خطبه کې هغه دوی چې اول بخانه وغوښته د الله سبحانه تعالی نه او بیا په جړا شو د صحابه کرامو سره په جړا شو. نو به دوی چې د فتنې زینه چې هر طرف ته ګډي وډي کیږي هر طرف ته رواني دي دا خبره وکړه چې هر طرف ته حالات کمزوري کیږي او زه قسم خورم په دې خبره باندې چې زم پاغله روانم ما كان عليه الشيخان ابو بکر و عمر په کوم در باندې ابو بکر او عمر زم پاغله روانم او نور دي چې نصیحتونه وکړو دې سره د خلکو هغه حالات لږ کنټرول شو برابر شو. د عثمان بن عفان رانه په دې وخت کې د فتنې ګوره یو سبب دام دی چې د عثمان بن عفان خوې او د عمر بن خطاب رانه خوې د بدل جدا. عمر بن خطاب سخو او عثمان بن عفان سخو هغه نرمو. د نرمي مطلب دا نه دی چې هغه کمزور و. نرم اخلاقی دا ګوره مطلب نه چې دا سړی کمزور دی خو نه هغه نرمو. نو کله چې مخکې براشي ان شاء الله کله چې د خوارج رالو دغه د کور محاصره وکړه د کور ټول بند کو هغه ته ومنځ کې دا خبره کړې او ما جرأکم علی الا حلمی تاسو چې نن دومره طاقت ورشي او زور ورشي او راغلی بار ولاړی نو دا زما دې نرمۍ د لاس. عثمان بن عفان دا نرمو بعضو کسانو کې بعضو کارونو کې هغه سختی ونه کړه او هغه خبره مخې ته روانه و. یو سبب دا مو د دې فتنې چې د بعض کم قبایل چې قبیله او غټ خاندانونو بهر وسیدو خاص کر د باندول دوی په دې خبر باندې سوچ کې یا په دې کې په غوسو چې ولي د قریش چې دوی ته مشرتیا ملويږي ولي د ټول کسان چې د قریش نه دي نه په دې خلکو کې فتنه ډېر زر خوري. لکه مثال کې دا د پته ورګي چې پلانیزي کې چې کم خلک دي هغه په دې خبر باندې خپدي د پلاني بچانه اوس دې خبرو ته دې خلکو ته معمولی خبري پکار دي د سره کنه او د قبایل چې کم دي د خاندانونه چې دوی په دې خبره دوی دې سوچ کې دي چې ولې ټول مشرتیا چې د قریش ته ملوي ولې غالبا مشران د دوی نو ته به دوی به ورشه یو جذباتي تقریر دوی لبل پکار دی بس یو جذباتي تقریر ول پکار چې وګوره عثمان بن عفان دا وګوره غزالم دا وګوره یاد بالله وګوره غدا چلو وګوره غدا چلو او داخلك بس شي داخلك بطول تاثیر مرګري شي. په دې طریقې سره چې د عثمان بن عفان رضی په زمانه کې چې د خبره خمخې روانه او په دې کې د غوي سره منګوي چې مصر ولا به ټول نه زیات ګرم دي او به د غوي سره چې د مصر ولا سره بصره ولا او کوفه یعنی عراق ولا خلک چې دا سره هم شریک شو. دوی دغه زین وروته خو په اتفاق باندې مدینه ته په 15 هجری کې دوی رالو مدینه ته او په دې سره چې لکه موږ حج لره روانو او خبره دره کار کړی چې موږ سره راځو موږ حج راځو ذوالقعده میاشو نو حج ته یو میاش پاتې نو موږ راغلی چې د حج لیو موږ نور څه نه غواړو او پزړه کې دا و چې موږ به عثمان بن عفان رضان هغه وجنو او هغه به مړکو. بل څو کسان نغلو سیرت ولودي په منځ کې اختلاف ته بس 2000 وي بس 6000 وي خو کم سے کم 2000 دی او زیات نه زیات سوري 6000 دی. دوی چې کله رالو نو د عثمان بن عفان رضان د کور نه چپ چاپیره ودریدو ذوالقعده په دې میاش کې او هغه ته د بهر نه د اوازونه کول چې ته د خلافت څخه ته د خلافت مونږ ته پرېده تر خپل کار پرېده خلافت پرېده او تا خوښ د خوارج د موضوع له دې کې ته خبرو کوم د فائدې لپاره همیشه ځان سره دا خبره یاد ساتئ د سرو زرو په وبو باندې ولي کوي د خوارج غټه موضوع د قده په بچایانو باندې تنقیدونه کول او په امت کې به مشرانو خلکو باندې تنقیدونه کول دا د خوارج غټه موضوع ده چې تاسو سره کینی او کچې د خبرې دی ووري پلانې عدل نه کوي پلانې انصاف نه کوي پلانې مسلمان نه دی مسلمان دي سي پلانې
دا چل دي سینه کې پلانې د ذمہواری سینه ادا کوي او دغه تعجب مکوئ ګور په عثمان بن عفان په سیدی راغلی دي وې د خلافت صحیح نشي کوله دا خو پرې ده د دوی چې کم نکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره کړې چې دنه به خوارج پیدا کیږي اگر رسول سم ته ویل یا رسول الله ته چې مال تقسیمین او تعادل نشي کوله لکه بل پر نن سبا خوارج روزي او په مسلمانانو باندې اعتراضات کوي چې تاسو دا چلو کو تاسو کافرانی تاسو دای تاسو دغه ندی کې تعجب نشته شته به تعجب چې عثمان بن عفان رضی الله عنه صحیح خلافت نشي کوله عثمان بن عفان رضی الله ظالم دی عثمان بن عفان عدل او انصاف نشي کوله نو به څوک عدل او انصاف وکي عثمان بن عفان رضی الله عنه ظالمان راغلي او دغه د کور نه چیرې غیر چا پیر دوی ودرېدو الله اکبر عثمان بن عفان په دغه ټیم کې راوته بهر ته د جمعې خطبه له کوم را کوم وخت چې جمعې خطبه بګراله نو عثمان بن عفان راوته بهر ته او د جمعې خطبه شروع کړه نو د خطبه په دوران کې به خوارجو کې بعض کسان په هغه پسې پاسیدو او هغه ته کنځري وکړي او هغه سره لاس کې امساو د دوه یا کالو بوډا یا د بعض روایت مطابق صدورت یا کالو بوډا چې هغه په امساو سره په لاس کې ولاړې څومره کمزوري نو دوی چې امسا واغسته او هغه امسا ولا ماته کړه عثمان بن عفان رضی الله عنه په هغه خطبه کې د خلکو ته د نصیحتونو وکړو چې تاسو په دې قسمه خبرو کې ګوتې مو وایي دې فتنو ځان لري ساتي هغه خپل کار کوو وی په اخر کې چې په کانو ویشتو کله چې داغه نام سامان تکړه به کانو ویشتو حتی سرع من المنبر ناغه دې منبر نه رولې د بهوش شو نو به خلکو چت کو کور ته ویوړو ابو هريره رضی الله عنه عبد الله بن عمر زید بن ثابت رضی الله عنه او دي نور صحابه کرامو چې هغه د دې سره کور ته ورننه وته او به دا ټول دغه سره کېناستو او مشوره وکړه چې لکه منګه جنگ کو د دوی سره نو عثمان بن عفان رضی الله عنه دا ټول منع کړو حسن ابن علي رضی الله عنه د علي رضی بلکې هغه به زخمی شوم دي یو گزار به لګیدلم دي اوس کوم ځکه دي شیګان چې دا خبره ته منګو کو جديز غوډه د عثمان بن عفان د دفاع کوي حسین رضی الله عنه عبد الله بن زبیر ابو هريره او دا کشران صحابه چې خاص کر یا د صحابه کرامو زامن چې کوم دي تقریبا بعض روایتونه کې راځي وسو کسانو صحابه کرام زمان د ځوانان دا ټول رالو عثمان بن عفان ته امیر المؤمنین ته امر وکا مونږ بچی د خوارجو سره جنگ کو خو عثمان بن عفان راوي چې نه زه نه غواړم چې زما د لاس په امت کې چې ویني تویش عثمان بن عفان رضی الله عنه دومره مهربان انسان دی لکه د خپل ځان غم وسره نشتی او غم وسره چاره د امت غم دی چې د امت کې ویني توي نشي تاسو لسی چلونی شي خیر دی ځکه بوډا سړی مکماته سوي او ګوري چې سبا تقدیر کې لیکل شي عبد الله بن عامر بن ربيعه وی زید عثمان بن عفان رضی الله عنه په هغه ورځ ومالته وکمر چې محاصره کړی شی وی ما ته وی چې بهر ته د خلکو ته دا خبرو پتا سو کې چې څوک عثمان بن عفان خپل مشر غړینو ګر خپل اسلحه ورسره ځان سره پټ ساتي جنگ بنه کوي نو دیږي کې دا سوال لازم پزړه کې راځي د عثمان بن عفان سیرت چې کلم بیانې نو پزړه کې دا سوال لازم چې بدغه ټیم کې صحابه کرام په کم ځکو او بدغه ټیم کې صحابه کرام زامن کم ځکو دا غي جواب دی ځکه چې د امیر المؤمنین خبره منل دا واجب دي چې کله د شریعت خلاف نه چې کله شریعت خلاف نه دا غي منل سدي واجب دي دیږي عثمان بن عفان دا امر کړي چې څوک به جنگ نه کوي نو عثمان بن عفان دنو او د بهر د کسانی چې منک بلکې دی پور راځي بس سیرتونو کې چې عثمان بن عفان دغه سره چې کوم غلامان اغوم ډیر غوسو هغه ته موږ اجازه درکې چې موږ بدلو واخلو هغه کل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله زما په نوکرانو کې په غلامانو کې چې چم خپل اسلحه کې خو ده او جنگ نه کو نو د الله د پر ما آزاد کړي هغه ټول آزاد کړ عثمان بن عفان رضی الله عنه جنگ نه وخت فائدې لپاره دا خبره ساتي چې ګوره په دې ټولو فتنه کې د څوک صحابي نشي چې به شریک شوی ګوره لکه عثمان بن عفان په کوم کسان ناغلي دي 2000 نواله سو پوری شپږ زره پوری په دې کې صحابي نشتی ګوره چې دې کې څوک صحابي راغلي بالکل په تاریخ کې د سینې دی راغلي په صحیح سند سره چې صحابي پکې
محمد ابن ابي بکر بکور ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره مخکې کو هغه صحابي نه او هغه بیا منځ کې دینه تله هغه خبره مخې تر روانه نو دا څنګه کېږي چې صحابي دي او هغه دي مسلمان بادشاہ خلاف روزي او هغه دي د مسلمانانو ویني توي او بیر دي انسان خلاف روزي الله اکبر دغه خلاف روزي د عثمان بن عفان د خلاف کې روزي دا کم چې راوتی نو د دین ډېر لري خلکو. عثمان بن عفان رضی الله عنه په خپل کور کې او محاصره کړی شو تقریبا سلوي خورزي په دبانی خوراک منو تر دې چې بیت وبم من کړی او جمعه ته بم نشو راوته جمعه ته بم بنکو نو هغه ظالمانو بیا خطبه هم کولې او په خطبه کې په عثمان بن عفان رضی الله عنه پسې بدر دی ویلي او یارو به چې موږ به تا مړکو موږ به تا دیسی کو په دغه ټیم کې عثمان بن عفان رضی الله عنه د عبد الله بن عمر سره مشوره وکړه هغه راوخته په سیورغه وی ابن عمر د عمر زویا د خلکو د خیال سوی هغه سوی وی دی وی چې لکه د خلافت پرې عبد الله بن عمر وته وی پرې نه دی فلا ارى ان تخلق قميصا قمصكه الله نو ما دې ښکاری چې د قمیص مو بس کم چې الله تعالی درکړي فتكون سنه څومره قیمتي خبره وکړي دا خو به یو طریقه شي کلمہ کره قوم خلیفتهم او امامهم خلاه نو به چې هر قوم د خپل مشر سره نه لګي بروزي او خپل مشر به ختمي بیا به یو طریقه جوړ شي نه ته به خپل خبره باندې مضبوط وسه او د دوی دا خبره ونه مني. عثمان بن عفان رضی الله عنه سلوي خرزي به کور کې دنه الله اکبر په دې منځ کې دا आवाज کو وی انشدکم بالله الله تسرا دوم الظالمانو هل علمتم ان اشتريت رومه بمالي وی تاسو پته نشئ چې رومه کوه ما غستو جنت هم باغی باندې ګټل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې څوک به کوه والی او د مسلمانانو لپاره کې دغه لپاره جنت ته مانو غسته تاسو ته دا پته نشتی جيش العسره تبوک ته لپاره چې کله رسول الله جنگ لتونو د ویلو وی څوک به د لخر تیار کې دغه لپاره جنت ته هغه لخر ما تیار کړي نو دیوته وی ظالمانو تاسو ته پته نشتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زمونږ د جمعات کې وسوک د مزه زیات کی دغه لپاره جنت ته مول ازمه غستو خو خوارج د په ظاهر کې انسانانی زونه د دوی چې نه غد شرمخانی زونه دوی د شرمخانی یو سړی د خوارجو افکار لري او یو مسلمان مړ کی او مخ په یو مسلمانې وجل له توګر ته د مسلمان غم وړه ده سره په سوار له 100 کال بعد دلته عثمان بن عفان د وجنی ګوروته څومره اوچت انسان دی اګوره دا سوچ مکو دا کم چې راغلي د کافران دي سوچا د اسلام داوا کوي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوي د خوارج مبارک وی دا به دي قومي چې تاسو بخپل منځونه د دوی د منځونو په مخ کې سپک کړي یعنی دومره تقوادار وي خدای دې چې کمی پولی چې الله یې خو دې دا غینه به وړي دي تقوا کې چې د پول نه وړي دي کنه نه دا څه شوی ته گمراه شي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله یو سړی ډیر سخت دیندار دی نو ګور د دینداري یو نه خدای چې د ګناه سره نه لګي د ګناه سره نه لګي او د ګناګار سره هم نه لګي د دینداري نه خدا اوس یو سړی ته ولید په لار باندې سیګریټ سکي د دې ګناه کوي کنه کوي هیڅ شک پکې نشي دې ګناه د لاسه واستاد د سره نه لګي ولې لکه دې سړي سره ستاند لګي طبيعت یې مړ دې نشي تماشي کې صحیح ده بل یو سړی دی هغه په دې تقوا کې د حدودونو موړېدلې کوم حدود چې شریعت یې خو دي دې پلاني سره مړل کو دا مرتد بچي سیګریټ اسکوي اوس ګور دې چې دا مرتد ته کوي دم دې لکه دینداري ګډیر مخې ته تلې د ګونې ډیر زیاته بدیش نو دومره بدیشي بسړي باندې صفت ولګوله د کفر فتوی په ولګول حالانکه دا فتوا به شریعت نه لګولې شریعت د کافر نه دی ویلې نو دا خوارج چې کم دی دوی باره کې دا سوچ مکوئ چې دا چې د کافران دي يهود یا نصارا دي دا به مسلمانانو کې دي خو دوی دې تر رسیدلې دي چې کله
یو انسان په خپل علماو باندې اعتماد نه کوي دغه نه دا شی جوړیږي د فائدې خبره ده ساتي. خوارج په علي رضی الله عنه وو علي رضی الله عنه راغلی وګنه علي رضی الله عنه تاسو سغواړی وی منګه دا غواړو ان الحكم الا لله حکم د چا غواړو د الله شریعت غواړو و دې قم قلم ته ویل وکړي چې تاسو چې سره خبرې کوي د شریعت نه پیژنئ دي ذکر دوی اعتماد نشتی په علي رضی الله عنه باندې اعتماد بشتی نشتی ځکه گمراه شو دي ذکر دوی په عثمان بن عفان په سره وتر اعتماد به نشتی ځکه گمراه شو. خوارج په هر زمانه کې دي سي چې کله ته دي سو وي چې ګوره پلانې عالم دا وي پلان ولا درکوا درباریان مليان دي ته علماء هغه مقام ګوره د خوارج په مخ کې نه مشر پیژني نه بادشاہ پیژني نه عالم پیژني نه تقوادار پیژني نه سپینګیره پیژني نه خيار پیژني نه مشورو ول پیژني هیڅ هم نه پیژني چې پیژني صرف دماغو کې چې څه هغه پیژني. ځکه شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله وی د خوارجو لند مذهب داده چې زمونږ مرګره ته مسلمانی چې زمون خلاف ته کافری د خوارجو لند مذهب دی چې ته زمون مرګره نو ته صحیح مسلمان چې زمون خلاف کافری خک الله ته کافر نه وي کله وته وي او کنه وي مون کافر کړي خو د تاسو چې کوم مرګره الله ته کافر وي کله وته وي کنه وي مون ته مسلمان وي ولې ځکه چې دې زمون سره مرګره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی وي د خوارج یو نه خداده يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام بوتان ولا بپریدي يهود و نصارا مشرکان هندوان د ټول بدوینه پس کې په امن کې وي او په چا پوری بنختی مسلمانانو پوری بنختی مسلمانان به ختمي و دې کې وګوره د ظالمان راغلي دي د مصر نه او د عراق نه د چا د وجلو لپاره د عثمان بن عفان رضی الله عنه چې داغه تزکیه رب العالمین کړی دا داغه تزکیه رسول صلی الله علیه وسلم کړی دا تاسو ته ایله بل د ښکارې شو چې جو کافران چې تاسو دغه سره جهادونه وکي هغه علاقه فتح کوي نن تاسو راغلي یو مسلمان او دیسی مسلمان وجني او په دې طریقه سلوي خورځي هغه په خپل کور کې دنه ناسو او په دې ظالمانو باندې کړی او نو خلکو بسې چل کو به پټ به د نږدې چې کوم کورونو چا پچت باندې چا بل څه طریقه باندې د نبی عثمان بن عفان ته جیرنه سنه سره لګل هغه څه گزاره به پوښو. عثمان بن عفان رضی الله عنه په دغه ټیم کې سهل بن حنیف وی چې د عثمان بن عفان سره په دغه ورځ ناسومه فی الدار په دې کور کې او هو محصور او هغه د سلور طرف نه غیر شو خلک دي تاو نو عثمان بن عفان ناغه وی ما ته وی چې یو څوک سره نور مو وجدا صفته سړی سوی وی موږ چې سوی وی راته وی چې وجنو بری وی ما ته وی چې امیر المؤمنین الله دې دوی سره پوښ چې دوی دې راغلي نو عثمان بن عفان ته وی چې وبما يقتلوني ما وجني ولې ما ته وجلو ولا هغه خدیو خی کنه یو سبب یو وجه خدیو خی به وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې وسړی وجل کیږي اله چې کړ خپل دین پریری یا مثال کې زیناو کې ها واده یي او زیناو کې دیبه وجل کیږي دغه شان چې دین یو سړی دین پریری او یو سړی چې بل نفس بے ګناه نفس دغه قتل کی نو ما چې چل کړه ما کما کړه نه ما خپل دین پر خو ده نه ما چې د زنا کړه او نه ما سوق وجله الله اکبر الفاظ دو وی فوالله ما زنیت فی جاهلیه ولا اسلام نه په جاهلیت کې زنا کړي نه په اسلام کې کړي ولا تمنیت بدلا بدینی مذهدان الله له او نه ما چې د بل دین ارمان کړي د کوم ورځې چې الله سبحانه وتعالی ما ته اسلام را نصیب کړي ولا قتلت نفسا نبی چې د اوسه پورې سوق بی ګناه وجله دې څه ته ولای بیروته د کسانو ته عثمان بن عفان وی په الله د قسم خورم که زم مړ کړم کنه نه دي چې د مين محبت فضا او پتا سو ګوره پاتې نشي یو ځای به تاسو د منځونه ونه کوي یو ځای به تاسو د جهادونه ونه کوي هر څه به باندې خراب شي ګوره په مشر کې برکتی دی باندې خوارج سپوي خوارج خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا نه کوم ذکر کړی دی خوارج به کم عمرې هغه عقل چې دی د کم عمر عقل د مشرانو به کم ذکی دي د غوډي سوچ نه دي
چې تنن راوته دا خلیفہ ختمه ته چې دا خلیفہ ختم کو نبي نتیجه سره وته سره نتیجه راوته امت څه شو ټوټي شو کنه عثمان بن عفان دا وته د نصیحتونه وکړه په دغه ټیم کې عثمان بن عفان د بیبي نایله دغه سره په کور کې و هغه وی چې عثمان بن عفان د اندې په منځ کې لګو د شی ورک ساتله نو کله چې را پاسې نو ما ته وی چې د خلک به ما وجني وی ما ته چې امیر المؤمنین الذینک تانی شي وجلې وی ما ته وی چې ما په خوب کې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د دوانه ما ولیدو او یو ما ته وی چې صم یا عثمان روجونی ستب زمنګ سره روجه ماته کې یعنی دا کوم ورځي چې تب بن کړې شوی او ته وبنه دی ملو شوی او ته روډۍ نه ملو شوی نو ته روجه به کم ځای کې ماته تب زمنګ سره چې دی روجه ماته په سحر لا سلوي خرجي د حصارو د محاصره سلوي خرجي شیو په سبا د جمعې ورځو او د اخرنی ورځو د بجون کې نه سحر له به چې کړه ډېر پاسې دو نو ځاني سپاره صفاکو او پرتګي واچو پرتګي استعمال کو او پرتګي وټړو الله اکبر ناخذ ته وی دا ډېر مضبوط وټړو د دې ظالمانو پته نه لګي تاسو د انسان زړه دې درجه ته ورسي چې د دوه کالو سلورت کالو بوډاو کوم انسان د مخه ته عثمان بن عفان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زمونږ سلوي خلونه وي سلوي نمونږ په نمبر دل ورکول عثمان بن عفان دا هغه انسان چې ملائکه له حیا ورزي خو د ظالمانو له حیا نه ورسي ناغه په دغه ورځ باندې ځان تیار کو او د پرتګي د ډېر مضبوط وټړو پرتګا کلک وټړو وی د دې ظالمانو پته نه لګي او ډېر حیا والا او ډېر شرم والا انسان هغه دغه مرغستو چې دې نه چې زما عورت تر تخکار نشي او به د قران تلاوت شروع او ما تاسو په ول کې وی چې د سیرت مختصر بیانوم کې چې ټیم موږ سره ډیر نشتی ګرګې دي کې زه په زه منځ کې دي وړي واقعات نور پکې مراغلي عثمان بن عفان رضی الله عنه تلاوت شروع کو او په دغه تلاوت کې مصروف او د ظالمان په بسي تلو راتلو مشهور کسان چې د په دې قتل کې د غوی لاسونه غوی یو کسان دي یو ته کنان ابن بشر ویل کیږي بل د رومان الیمانی او یو ته جبل ویل کیږي د مصر کسته د مصر جبله د بګ ډېر غټ ظالم انسانو یو بګ سودان ابن حمران او یو ته ویل کېدو الموت الاسود تور مرګ شي الموت الاسود اولنې کچې کله بده بشراغه په عثمان بن عفان باندې بشیدن راغ اوغه د قران تلاوت کو نو د اراده کړو چې زه بده باندې گزارو کوم ناغه ته وي زما واستاو منځ کې د الله کتاب د بده فیصله وکړو ناغه دې سره وېریت اولاد ووت چې ووت نو دغه الموت الاسود راغی چې تور مرګ به وته وي او د خبيث رانه وته چې څنګه رانه وته نو عثمان بن عفان ځای د مرینه ونی او دومره په زوري د مرینه ونیو چې هغه د ټوپونه ووال نو کمزور بدن او کمزور انسان بهر تروته په خنداش او د مرګرو ته وی والله ما رايت شيئا قط هو الين من حلقه فالله د قسم غرو وی بوډا د مری په شان پسته مری مانه ورې ما چې ونی وې سم دي ټوپونه ووال هغه بدن کمزور شي کله دا غاز مری چې د جهاد د میدانونو ته پوسو کې عثمان بن عفان رضی الله او دا انسان دی چې په یو ځای باندې د مجاهدین له نهنیم سوا او خان ور کړی دی په یو ځای باندې د مجاهدین له 50 اسونه ور کړی دی په زرګاو په لکاو دینار درهم در الله په لار کې شیندري دا انسان دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم درې پیری جنت خرڅو هغه دا غسته خو خوارج دي په دغه ټیم کې دغه محمد ابن ابي بکر د ابو بکر صدیق نه ټول کشر زوی او د صحابي نه دی او
او دومره اوچت انسانانو کوم نه چې مثال کې سړی چې محمد بن ابوبکر هغه اوچت صحابو کې دغه په شان نه دی په اخري کال پیدا شو په کم کال چې رسول الله د اخرنه حج کړو د وفات شو په دغه کال دی پیدا شو د نراغه دیم د خوارجو په خبرو کې راغله مته سره څه مخ کې وی چې دغه خبرې دومره خطرناک چاله وی چلولو چې خطونه به ګرځول باقاعده دغه د پر دغه سره دي جبور کسانو هغه به تقریر وکړي دي جذباتي نه دیم دغه متاثر شي او خاص کر محمد ابن ابي بکر د خدامه مسله چې الته مصر ولا سوي دی په موږ باندې مشرکه او بیا الته کسره خطر وته چې هغه دوی یو دوکه جوړ کړی او فراډ او باغی کې لیکلي دي چې عثمان بن عفان سوي چې د محمد بن ابو بکر او د مرګري چې درشنو سره وکا مړې کا د دې دراسه دغه سره چې کله باغه به ورغه او هغه ناست قرآن ته سپینی کپڑے چوری الله اکبر نو د دې ګری نه دي سونیو سپیری ګری نه دي چراغ کو ناغو ته زویا ستاپلر به دې ګری ډیر عزت کو او ستاپلر به زما ډیر عزت کو زما استاد خپل خو مرګرتیا پاتې شي هر ځای کې موږ یو ځای د دې سپینو ډکو ستاپلر ډیر عزت کړي د دې ګری واغ ډیر اکرام کو زما ډیر احترام کو تنن راځيو زما ګیره تراغ انسان زوی دا سړي زوی چې ترازی زما ګیره نشي د سپینو ډکو ته لاس وړي دې خبر سره سبحان الله متاثر شو بهر ته وته د دې هغه جماعت بالکل پرېخو نو دا خبر ځان سره یاد ساتي کسو کوم تاسو ته شوبه دراچي چې د عثمان بن عفان دنن په وجلو کې صحابه کرامو نو یو صحابي به کې څوک نشي ثابتوله او مونږه د دې په چیلنج سره وایو د الله په توفیق سره مور د دې زوی نه دراولې چې په تاریخ کې دا ثابت کی چې عثمان بن عفان د وجلو د پاره چې کوم کسان راغلي وو کې صحابي وو صرف د ابوبکر صدیق نه زوی په یادې نه دم صحابي نه دی هغه چې انسانانو کې نه چې څوک یادې دویمه دا هغه چې خبري ووري نو سجري وکړو هغه پرې خو د واپس دغه حالاتو چې بدی کې یو دریم کسرانه نه وته دریم کسرانه نه وته د عثمان بن عفان نن سره خبري کولې پدې کې چې اقدمي گزارو کو باغ باندې الله اکبر وهو واضع المصحف بين يديه دا مصحف چې دا قران چې دا غسره مخې ته کول او کړه ناس تلاوت کو چې دغه ظالم رانه وته تور سره پلاس کې ونه چې گزارې به کړو د عثمان بن عفان نه د خیلاش داری کو ودا دې بالکل گزار کو داغه تی ظالمه اما والله انها لاول كف قد خطت المفصل و ظالمه دا هغه لاس ته بدی باندې ما رسول الله پر وحی لیکله نه هغه لاس ته دا خوارج دي دا خوارجو مذهب دي او دا خوارجو مسلک دي چې په هر دور کې دوی مسلمانانو ته نقصان رسي په هر دور کې دوی د مسلمانانو مشران ختمول غواړي ولا لازم ک نور صح دفي د خوارج يهود ته په امن وي نصارا په امني هندوان په امني سیکان په امني ټول په امني خو اے مسلمانانه وي ته زمانه په امن نشي تابه ختمومه د خوارج مسلک او مذهب د خبيسان راغلي الله اکبر د چا سره jihad کوي عثمان بن عفان رضی الله سره په دغه ټیم کې د زمکه په دې مخ باندې دغه پښانو چت انسان نه نن دوی راغلي دا غنه لا شو او هغه ضرور انسان زجر عثمان بن عفان د سیرت وورمو زم چې دا غنه د لا شو او غولنه کسره د مرینه ونیو او څه خبرې وته کولې په دې کې عثمان بن عفان دغه سره خبرې کولې دلیل له بده چې عثمان بن عفان ډېر ضرور انسان الله اکبر ځکه چې په دې عمر کې هغه دومره دی خو په دغه ټیم کې نه دغه ځواني و او نه هغه غوښته چې زما د پاره څوک جنگو کې هغه ز تقدیر مسلې دي ک الله مرګ لیکل زه عمر جام غزدا نه غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې دې فتنه راشي هغه درسه ویني توي شو ویني به خډيره توي دي ځکه چې کم ځکه 2000 نشپک زرو پوری او کم ځکه دغه صحابه لګ دي نو ویني به خډيره توي دي او په کم ځکه به توي دي په مدینه کې به توي دي او دا خبر عثمان بن عفان دنه غوښته د ظالمان دغه شان لګیو پدې کې چې دینه
نه ولې د ګيري عزت کو، نه ولې د سپینو ډکو عزت کو. دوی به گزارونه ډیرول نو د خزه به د بصیراله او داغه د خزینو مو نایله رالم به خپل خاون باندې د سر کې خو یعنی که چې د بد شي د گزارونو نه هغه ظالمانو داغه د بیبي نایلی د لاس چې راتور راوچنه داغه نه د ګوتی ټوله پرې کړې هغه به خپل خاون باندې را پرې وته نو به ول په دې بدن پورې خاندل وي بدن خو دې سي دی وي دا راغلي ګورې سره دي ها اسلام ختمول راغلي کې د کوپر ختمول راغلي کوپر ختمو منګوي هغه سره بار راغلي دي هغه کوپر ختمو د کوپر ختمولو طریقه ده چې ته د دې انسان په خزه دا خبرو کې والله لازم اسلام خو پرې چې بچا کې انسانيت یې ګنې انسانيت. اوس مثال کې د یو مسلمان او د انګريز جنگ راغی او د جنگ په دې منځ کې د خزه مخې لراله ویلې د جداد پلاني خزه ده او مثال کې په دې ور پارته خطا شه او کپڑے خراب شي دي یا چل شه دي نظام چې دا مسلمان چې مسلمانی نه دی وای چې جنگ زماو د دې او د دې سره چې کیسه کپڑے سره دغه هغه به خزل ور کې چې ته بيزان سکه ته بيزان پټکاو زه سیټ تکینه په دې ځان پټکا او دغه ځ تکینه خبره زماو د روانه دي ظالمانو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په زنانه پوری دغه په بیبي پوری وخاندل وی جسم خو دې سي وي الله اکبر به گزارونه باغ باندې شروع کړو په عثمان بن عفان باندې چې کله د گزارونه په ډیر شنو دغه نه د وینه چې د روانه شو بيدت. امام ابن کثیر رحمه الله وی په ډیرو روایتونو کې دا خبره راغلي ده چې اولنې قطره چې د عثمان بن عفان د جسم نوتی او هغه په دې ایت باندې لګیدل او تلاوت کو کنه ناغه آیت کې مو ده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله کافی الله به دوی سره وګوري. دا د عثمان بن عفان د ویني قطره چې تلې د ولیدنه په دې ایت باندې لګیدل دا الله دې لپاره پوره دی الله به دوی سره پوښ او الله دې سره پوښ او الله سبحانه وتعالى ولا هغه سزاګانی ورکی ان شاء الله تاسو اوس مخکې بیانو چې په دنیا کې الله څنګه ذلیل کړي خو الله دې په آخرت کې ول دې سزا ورکی چې د کمی دوی حقدار. عثمان بن عفان راولېدو کوم قران چې دغه سره لاس کې واغې وینو نه تکثر شو ځکه علما وی چې هر شهید د پاره به څه شي ګوي ورکی کنه زمکا تورا ټوپک دار څه ګوي کوي خبر د عثمان بن عفان د پر بسوک ګوي کوي چې شهید دی قران به ګوي ورکي. عثمان بن عفان رضی الله عنه په ایام التشریق کې وجل او ایام التشریق د حج د ورځې چې د اخرنی په دغه کې وجل او د ورځ د جمعې و د جمعې په ورځ الله اکبر او دغه شپې له خوب لیدل رسول الله عثمان درو جماعت موږ سره وک سلوي فرضي تروجنی ولیدا و چې موږ سره ماته کنه مطلب چې دی خو روانیت لاړ عثمان بن عفان رضان رسول الله سره ملاو شو روجه به ملتمات کړي د ابوبکر صدیق سره ملاو شو د عمر بن خطاب سره ملاو شو او بیا چې دینه د ابتی شپې له چې خخ کړو د ماخامو د مسوتن په منځ کې او په دغه ټیم کې دغه عمر 2 کالو او یا سلورتیا کالو او جنازه په هغه باندې زبیر بن عوام رضی الله عنه کړو او بقي مقبره کې خخ کړي کوم چې مسیح نبوي سره خوا کې په دې کې خخ کړي او عثمان بن عفان په خپل د وصیت کړو کزه مړ شو منو مال به غسل چي دي زبیر بن عوام رضی الله ابو غسل کې هغه ما باندې مونږ نو هغه به مونږ کو او هغه خخ کو او دې کم سړی چې وجل لري ما خدای سمخ کوي چې دا ډیر کسانو چې دا شریکو بدی کې او باز نمونه به د ذکر کړو کم سړی چې د اخرنه گزار کړي د عثمان بن عفان رضی الله عنه نو د مصر یو کسو د نوم جبله ډیر یو زورور انسان ډیر غټ بدن یو او دا بوډا په مخ کې عثمان بن عفان داسې کمزور نو دا خوارج چې دا میشه بوزدل خلک دي چې تاسو ورځي اله ویله
یو سپینګیره او هغه باندې په دې طریقو سره گزارونه کوي. خبه د هغه خلکو انجام ته وګوره. محمد ابن سیرین رحمه الله وی كنت اطوف بالكعبه فاذا برجل وزت کعبه می طواف کوي او سړی می ولیدو دې کعبه سره ولاړ وی چې اللهم اغفر لي وما اظن ان تغفر لي وما اظن ان تغفر لي ويا لما وبخ او سوى ما يلا جت ما وبخنا دا خبره کوله وما تيجي يا عبد الله الله بنده ما سمعت واحد يقول مثل ما تقول لا تسي خبرك يلا ما وبخ او سوى مثل ما وبخ وی هغه ما ته زماړي راځي وقیسه وی ما چې سقیسه دا ګوره د خبرې ته وګ کې دي خوارج ګوره لا دغه زی پوری ودرېدلی نه دي ګوره او شمار نه خو شهید شو کنه اوس موږ د ګوره سکه وی زما قصه دا ده چې ما لوز کړو د الله سره لئن مکننی من عثمان لاصفعنا کچرته الله مال طاقت راکونه د عثمان بن عفان نه دی مخنبه یو سپیړه وباسم دوی ما لوز کړو د چا سره ملوز کړو الله سره یعنی مته د کافرانو نه دي اسلام په لباس کې لګیږي دي وی فلما قتل کله چې شهید کړي شو وضع في سريره في البيت داغه په دې کور کې هغه پروتو پکټ کې د پاسه به کپڑا چولای شي نو خلک براتلو هغه به لیدو موږ به کو هغه خپل کور کې نو وسم د خلکو په دې لین کړه خلک ټول دنیا را ماته چې امیر المؤمنین مرشه نو د ټول دنیا را ماته زم په لین کې ولاړو وی چې کله زرالم فلما رايت ان البيت ليس فيه احد بکور کې څوک نه ځغه دغه موګته هغه د مخنه مې کپړه کړو سپېړه مې تی وېست کو خوارج لا دغه پورې ولاړ نه دی وره د خوارجو هغه دین دی او دغه شرم خان دي وی فیبست یدی وی زره د الله قسم خورم چې زما دغه د مخله کړس ور کول او زما د لاس وچه محمد ابن سیرین وی رأيتها يابسه كأنها عود والله ما دغه غلاس ولید بالکل لرګي په کوم لاس باندې چې د امیر المؤمنین لجره کړس ور کړه او په روایت کې راځي ما مات احد منهم حتى جن دکم کسانو چې شرکت کړو د عثمان بن عفان دن په قتل کې هغه ټول لیونی شي او ټول وجلې شي الله سبحانه وتعالى ذلیل کړي دي د آخرت نه مخ کې به کوم ځکه په دنیا کې په دې باندې صحابه کرامو د غم اظهار کړو علي بن ابي طالب رضی الله عنه نور چې کوم مشران صحابه کرام ټول باغ ورځ خپو او څنګه بنو خپو دومره اوچت انسان چې دغه دنیا نه لاړ او په دې طریقې سره لاړ دومره ظلم دغه سره وشو نه دا دویم خلیفہ چې شهید کړي شو اولنې خلیفہ څوک دی شهید شوی عمر رضی الله عنه د دویم خلیفہ دی شهید کړي شو سبحان الله دریم چې کوم دی علي رضی الله عنه دا هم د خوارج د لاسه تاسو ان شاء الله سیرت چې کوم بیانو تاسو په توري چې هغه د خوارج د لاسه شهید کړي شي دی خوارجو اسلام له چې ته فائدې نه ور کړي همیشه اسلام له څور کړي نقصان ور کړي دی خوارجو تاریخ راوالي تاریخ څوک ته موږ ته وخی د عثمان بن عفان د وخت نه واله ځکه چې اولنی فتنه چې راخاره شي د چا په وخت کې ده د عثمان په وخت کې ځکه دغه سوی حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وی اول الفتن قتل عثمان اولنی فتنه رسول الله د مرګ نه بعد کومه ده عثمان رضی الله عنه قتل دا فتنه چې شروع شو په امت کې نباس به نور فتنو ته دروازې کولاو شوي واخر الفتن او اخرنی فتنه چې په امت کې راځي خبره دجال فتنه راځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی لما قتل عثمان کله چې عثمان رضی شهید کړي شو تفرقت القلوب نزونه ټول جدا کړي شو او کم چې بدمعشان خلک وغیرہ ښکار شو درانه خلک چې راغ سپک کړي شو فتنه په هر ځای کې ډېری شوې درنو خلکو قدر او قیمت ورک شو او به د امت ورو کمزوري کیږي نه دغه حال دی عثمان بن عفان رضی د قتل نه بعد فتنه شروع شوې ما خبره دا کوله چې تاریخ روالي د عثمان بن عفان د شهادت واقعینا او د وسپوري څوک ته مونږ ته وخی خبر چیلنج سره دا خبره کو چې خوارج د اسلام له فائدہ ورکړي هغه څوک مونږ ته وخی عثمان بن عفان رضی الله عنه شهید کړي شو په 35 یا 36 هجری کې 12 کال خلافت کو او د میاشتې سمې شو
د حج میاشت ذوالحجې د جمعې ورځ وه او د هفتې په شپه باندې چې دی نو ښخ کړی شوی دی په بقیع کې. د دې سره چې دی د عثمان بن عفان د مختصر سیرت ما بیان کو. دغه سیرت ډېر اوږد دی خو دا ما مختصر بیان کو او مختصر موږ په دې بیانو چې د ملګرو ته دا خبره یاد دی. نو انشاءالله که چې د الله توفیق راکړو وروسته موقع وه نو بیا به هره واقعه تفصیلا بیانو. لکه اوس مثال کې موږ دا وختي لنډ وي چې دغه په خلافت کې دا د ملکونو فتح کړی شوي دي. اوس د دې ملکونو د فتح کولو خپل یو تاریخ دی چې دا عثمان بن عفان دا کسان څنګه لیږلي ولته څه شي او څه نه وشوي. خو دې ساري خبرې له موږ ځونه خبره به زموږ نه ډېرې زیاتې وکړي. خو دا صرف لنډ هغه سړي ته سرسري سیرت معلومي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې د عثمان بن عفان رضی الله سره وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.